د قسم مسله اخو وروسته بابو کې ده چې سړی د دوو دریو څلورو ودو چښتن وي نو قسم بین الازواج د عدل نظام چلول دا واجب ده په ده باندې چې دی به په خپل کور زندگی کې د هرې ښځې سره کم از کم دومره اجمالي به وي نور به سبق بس کوو کم از کم یو شوا روز وخت تېروي د هغه نه په زیات کې د موږ په مذهب په ترازي د طرفینو چې څومره موده مقرروي بعضې ائمه وی چې د اله موده 4 میاشتې به نه مقرروي بعضې وی په 4 ورځو کې یو وارې ښځه حق لري هغه اختلافات شته موږ په مذهب باندې چې میړه او ښځه سره راضي و دواړه ښځې چې محله یې څومره سره یې که د قسم پروا نه لري خو یو د سفر حال د اخو د کور مسلې دي هغه به بیا وروسته سبقو کې انشاءالله ویایو سړی چې د کور نه ځي په سفر او د ښځې د خدمت ضرورت وي چې د خدمت لپاره ښځه بیایي یې د دوو دریو څلورو ودو چښتن آیا په دا سفر حال کې په ده باندې قسم ضرور ده او که نه دی په خپل اختیار کومه ښځه چې قابله د خدمت بولي هغه د ځان سره به وشي دا نور ائمه وی چې د سفر په حال کې قسم ضرور ده لہذا بغیر د قراندازي نه چې موږ تاسو یې پچ اچول یا خسړې اچول قراندازي نه بغیر به یوه نه بیایي چې د کومې نوم وخو ته هغه به بیایي قسم هلته ضرور ده موږ په مذهب باندې قسم بین الازواج د سفر په حال کې نشته که سړی ځي د سفر په حال کې د یوې ښځې د ځان د خدمت لپاره ضرورت و نو ښځې ټولې د یوه عمر وي د یوه حالت وي یوه ښځه به حامله وي مخایه یوه ښځه به مریضه وي یوه ښځه به سپین سرې ضعیفه وي په سفر کې به در باندې پیټه وي که د تا خدمت به کړي سفر کې خو خدمت ته ضرورت وي نو هغه ښځه به د ځان سره بیایي چې قابله د خدمت وي خو موږ مذهب هم دا د قراندازي دی وکړي دا قراندازي باندې حق نه ثابتېږي حق ثابتول په قراندازي خو قمار ده صرف تدیب خاطر ده د زړه خوشحالول د چا ښځه ګیلمنې نه شي چې اوس هر وارې دا بیایي موږ نه بیایي دا صرف مستحب عمل ده که نه قراندازي ضرور نه ده دی به قابلیت ته ګوري چې دا ښځه اوس ما د خدمت قابله ده په دغه سفر کې دا خدمت کړی شي نو هغه به د ځان سره بیایي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیان مبارکه موږ تاسو ذکر کړی په آخر وخت کې چې رسول الله دنیا نه تلو خو نه ژوندی وي 11 د په نکاح کې سره جمع شوي دي نور ودونه خو 1415 اقوال راغلي دي دغه بیبیانو کې په دغه سفر کې د اراده د دوه بیبیانو چې ځان سره بوزي نو دغه دوه امهات المؤمنین چې حضرت حفصه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهما دغه دوه د ځان سره په سفر بوتلي او ازواج مطهرات د ان حضرت صلی الله علیه وسلم دوه ګونده وي چاره یو و چې بل دا دواړه ویم دی یو ګون سره مرګري وي خو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کونډه و مشره و او حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کشره و به تجربه و او د محبت خبره خو وروسته بابو کې را روانه ده هغه غیر اختیاري ده قسم په محبت کې نه ده ضرور نبی علیه السلام به په اختیاري امورو کې قسم کوه خو بیا به خدای پاک ته ویل الله چې د ما په واسطه چې نفقه ده سکنا ده کوټه کې شپه بیتوته ته هغه زه کم خو چې ما په اختیار کې نشته چې محبت ته د محبت خو 5 منشي دي کله هغه په یوه کې وي په بل کې نه وي په هغه مې ومنسي نو د سفر په حال کې خو اسم قسم نشته په دا خو ما اول سر خلاص شو نو نبی علیه الصلاة والسلام دوی دواړه چې به د خدمت لپاره د حضرت عایشې دپاره ځان ته سړي مقرر و دی خو به په حجاب او په پرده کې وي هغه کجاوه کې به ناستې وي خادمانو به هغه پورته کړه په حجاب کې د افک واقع کې مې تفصیل درته ذکر کړی و په اوښ به برسیره وتړله د حضرت حفصې دپاره ځان ته و نو وخان هم معلوم و اوس مثلا یار ده دوه طرفه لري په دغه طرف باندې ام المؤمنین حضرت عایشه بتله په دغه طرف باندې ام المؤمنین حضرت حفصه بتله په سفر کې خو د هر یوې پلارګنۍ هم وه صدیق اکبر و حضرت عمر و نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې د سفر په حال کې خپل اوښ ورنږدې کو اوښ د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها ته نو په دا سفر کې به مجلس سره کوه حضرت حفصې چې دا حال ولید اخو هوښیاره و مشره وه نو حضرت عایشې ته بله ورځ
چې دوی به واړول په یو ځای کې بیا خو به نو خوراک چې کاک و شی کېده ګډ چې بیرته به روانېده هر څوک به په خپل وخو حضرت عایشې ته وویلې چې ته مثلا دا یوه ورځ یا دوه ورځې د لارې په دغه طرف روانې زه په دغه طرف دغه طرف باغونه یا ځایونه تا ولیده دغه ما ولیده ته نن داسې شه چې ما په اوښ ته سپاره شه چې دغه طرف ته ووینې تا په اوښ به زه سپاره شم چې دا طرف زه ووینم چونکې هغه کشره وه بې تجربې وه نو هغه ویل صحیح ده الماخستان چې سفر شروع شو حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها د حضرت حفصه رضی الله عنها په اوښ سپاره شوې حضرت حفصه رضی الله عنها د حضرت عایشه رضی الله عنها په اوښ سپاره شوې مخکې معمول خدا و چې د حضرت عایشه اوښ په دغه طرف روان و نو نبی علیه السلام بیا په شپه کې ورغی د دې د اوښ په طرف هلته یې چې غږ وکړو جواب د حضرت حفصې راغی اوس بیا دا نشوی کړی اوس بیا دا نشوی کړی چې دا یې پرېښی وای بیرته ورغلی وای حضرت عایشې ته پوه یم شو خو اوس بیا دا نشو که دا خو داسې خفګیان ده حضرت عایشه په انتظار ده چې ما ته به نبی علیه السلام راځي نبی علیه السلام پیغلوري نه ورځي په خپله خطایي پوه شوه چې غم په ما کې وشو خطایي ما وکړه بې مشورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مې اوښ بدل کړ نو چې کله یې د شپې په کوم ځای کې واړول اوس خجالت ته چې زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عذر څه ویایم که راته وویله چې ولې بیا به زه څه ویایم نو دا بوټي ولاړ دي په بوټي یې پښې نه نایستې خدای پاک ته سوال کوي چې یا الله مار یا لړم را باندې مسلط کړي چې ومې چیچي خفګیان د رسول الله نه شوی برداشت کولی دا ځای نه شوی برداشت کولی چې راته ویې چې ولې خو چې مړه شم ذاتې به د عذر ځای خلاص شي یا په دردو په تکلیفو کې هم د رسول الله به خوش که په شفقت بدله شي ما تکلیف به وویني دا به نه راته ویې چې ولې نو خدای پاک ته سوال کوو چې الله مار یا لړم چې را باندې مسلط کې چې ومې چیچي زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه عذر بیایم نو د سفر په حال کې د موږ مسلک دا ده چې قسم بین الازواج نه ده ضرور خدمت مصلحت ته به ګوري که دوی به وې د ځان سره که درې به وې د ځان سره که یوه به وه د ځان سره د ډېرو ودو متعلق دا ټول جایز صورتونه دي خو په هغو کې بیا عین د سفر په حال د رفتار کې که داسې معامله کېدم روا ده کله د یوې سره مجلس کړی کله د بلې سره مجلس نه کړی خو قراندازي د موږ په مسلک کې د اثبات حق دپاره ټول عمر نه ده جایز د نورو حقوقو هغه د تقسیم استقسام بالازلام به چې دی کوو د اوښ غوښې به سره تقسیمولي دا ټولې د قمار په معنا کې دي قراندازي صرف د ترتیب خاطر دپاره شته چې ملګري دي ټولو ته برخې خو ورکول کېږي لکه طالبان د شوروا غوښه برخې جوړې کړي برابرې خو بیا هم طبعا څه فرق خو کله وي پکې نو دغه دپاره یو ته مخ وګرځوه یا قراندازي وکړي چې دغه د زړو ګیلې نه یې پیدا چې یخ ته یې ډېره ورکړه دغه ته یې کم ورکړه کنې په قراندازي خو شی ثابتېږي نه دوی په خپل اختیال خو دغه عدل و برخې برابرې جوړې کړې خو تله باندې خو یې نه دي تللي کېدی شي چې یوه لږ زیات وي بله لږ کمه وي نو دغه د ګیلې ځای چې د مابین کې ورک شي اما داسې نشته چې یوه ته برخه شته بل ته بیخي شته نه د یوه نوم وخو تا به دوه برخې وړي بل نوم چې ونه خود هغه به نه وي لکه د مشرکینو چې استقسام بالازلام نور ما خو دا بل مخم کتلی و خو معده مې هم ودرېده دا اوس مې هم پنځه شپږ ګولۍ خوړلې چې راجګ شوم خدای پاک دعا راته کوي د دغه دپاره دا بار بار ویایم چې لږ دعاوې ډېرې شي چې دا بېګا او سبا د عمومي پروګرام رانه خراب نه شي تاسې به ذاتي تر یو ځایه پورې یو خبر به سره وکړو محبت د شیخ دا د تصوف اصلي بنیادي رکن ده بغیر د محبت د شیخ نه سړی قدم مخته نشي اخیستی خو محبت وایي چوکاټ لري شاه اسماعیل شهید وایي چې موږ خلک چې دغه تصوف د علم نه ناخبره دي محبت نه تاوان جوړ کړي غټه جلسه ده د خدای مخلوق ده د خپل شیخ صحبت ته راغلی دي بیا هر یو دا تقاضا لري چې زه لاس ورکم زه غیږ ورکم د ده رنځ د ده ستړتیا د ده مصروفیاتو ته نه ګوري نو النې په ستړیمه شي په حال کې کله هغه ته تکلیف ورسیږي وایي کار یې جوړوه خراب شي په داسې وخت کې د سړی په دیدار باندې اکتفا وایي کوي نو دا د دغه دپاره نه ویم زه خو خپله بار بار کینم چې به کوم ملګري بې ستړیمه شي پاتې بیا ورته یم چې راشئ خو داسې ملګري م شته چې د پرونه راسي درې وارې م ستړیمه شي راسره کړي خو لیکن دغه د دوی دپاره ویم چې دغه خلیفه صاحبان او هغه صاحبان به مه تنګوئ هر څه اصول لري محبت خپل انداز لري
په کوټه کې نږدې خوله را باندې ماته کړې وه د ډېره محبته کله شینکوپ یې د خولې نه را سره تېر کړو چې نفر یې رانه تاوول په ما ازدحام راغی تر پښو لاندې کېدم دوی په زور رانه تاوول کله شینکوپ باندې نږدې زه په دا خوله ویلی وم بل خو په لرګي په سر وویله دا محبت نه ده ستړی مشم خپل ځای وي بار بار باید نه وي او وخته سړی وګوري موږ هلته غږ وکړو کله د لمانځه په ټیم کې کینو چې چا ستړی مشي نه یې کړې راشي ستړی مشي وکړئ کنې نور خلک یې نه کوي خو موږ د نورو خلکو په تله د چا سره نه تلو اوس مې درته مطلب دا ده تاسې به ځای په ځای کینئ دا خلیفه صاحبانو د هغه صاحب دغه موږ به خانقاه ته ځو د خانقاه نه چې موږ کوم طرف ته روانېدو په موږ پسې به منډې نه وي په ده باید پوه شو په دغه ځای کې د ټولو میلمنو دپاره الحمدلله تاسې وینئ سهار چې بندوبست وي د غرمې د مړۍ بندوبست وي د بیګا د مړۍ دپاره بندوبست وي که څوک د ثواب او د پیس د ګټلو په نیت راغلی باید په غوښو پسې منډې نه وکړي باید د شیخ په خبر باندې عمل وکړي ما بیګا مو ویلې هلته تلقین وکړو هلته ورته ویل چې کښېنئ یو 15-20 منټه وظیفه وکړې چې ته جګېږې دی د تا نه مخکې بیا روان وي زاړه مریدان دي تر مراقبو رسېدلي په وظیفو نه پوهېږو ته ورته یې طریقه مور وښیې چې په دغه طریقه ذکر وکړه چې اثر پیدا شي چې ته دروازې ته رسېږې دی بیا مخته وتلی بیا اله خدای نه خسته بدګماني په مشایخو چې دا دوی کمزوري دي موږ اصلاح نشي کولی نو ځای په ځای کښېنئ احادیث د رسول الله مو واورېده یو 15-20 منټه د هلته خاموشه وظیفه وکئ د هغه نه بعد بیا څوک ضرورت ته جګېږي او داسه ته جګېږي خوبت ته کېږي نور د مړۍ بندوبست په بیا دوی درته اعلانوي چې په دغه ځای کې مړۍ ورکوي که هلته یې ورکوي هغه ترتیب به بیا دوی درته جوړوي خو صرف دا مې درته ویلې چې دا خلیفه صاحبان د هغه صاحبان دا باید موږ تاسې ستړي نه کړو تکلیف ثواب وګټو خو محبت په خپل چوکاټ کې ما درته ویلې داسې محبت نه وي امین هغه صاحب ویلې وایي قندهار طرف ته روان و دا زابل کې دروازې جوړې وې خلک چې خبر وو وایي یو راغی ستړي مشي را سره کوله په دا لاسې خوله راولګوله دومره یې کلکه کړ چې وینې راووتې دا اوس محبت ده جذبه شوی ده اوس موږ دغه نه ډارېږو چاته تیزه توجه نشو کولی چې خولې به در باندې لګوي نو جذبه هم په خپل ځای باندې محبت هم په خپل ځای باندې نور یو کنکۍ دعا موږ عادت ته دغه وخت کې کوو ذاتي به بیا دعا نه بعد پیر صاحب ځای ته ورځو چای خو به دی را باندې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء الله تعالی موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي خدای پاک دا درس او تدریس دا بیانونه دا دلته جلسه دا صدقې د خلکو د خدمتونه د خلکو د راتګ د خلکو ټول په خپل دربار کې قبول وګرځي الله تعالی ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي رب کریم دا جلسه په عافیت باندې په خوشحالي باندې تیر کې د هر مشکل نه محفظت نصیب وګرځي د ټولو مسلمانانو جایز سوالونه حاجتونه الله تب کې پوره وګرځي په ټولو دنیا کې خدای پاک د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي توفیق د توبې ټولو ته نصیب کړي توفیق د طاعات او د عبادت او بندګۍ ټولو ته نصیب کړي خدای پاک کامله ازادي ټولو مسلمانانو ته نصیب وګرځي د هر مشکل نه محفظت نصیب وګرځي خدای پاک طرفه العين او عقل خپل نفسو ته مسپاري هي الله تعالی دا د تا د دوستانو راتګ دلته چې د ټول اولیاء کرام مشایخ کرام او صاحبان راغلي دي خدای پاک دې موږ لپاره د ټول علاقې لپاره ذریعه د رحمت او د هدایت او د مغفرت وګرځي موږ ته توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي خدای پاک د خپل بی ادبۍ د وجه نه د خپل فیض محروم مکه طرفه العين وقلم خپل نفسو ته مسپاري سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين